صف کې که مشرک هم ولاړي کافر هم ولاړي په 1400 جنجال وي دلته به د چا په خبرې ته ترجیح ورکول کېږي. یو شپېته ختمونه په روژه مبارکه کې کول تیز ویل قرآن آیا دا د قرآن په آدابو کې راتلی شي؟ که دی ځان له مونځ هم کوي نو جومات ته به راځي. سنت مؤکد دي تراویح په نارینه او په ښځینه. ښځینه به څه کوي؟ کلی ورته نه پرېږدي خو جومات ورته پرېږدي. همداسې په تراویحو کې بیا د ختم حیثیت څه دی؟ زمونږ او ستاسو زمانې پورې تراویح چې راغلي دي نو دا 2 رکعاته راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ له خپرونې سره اوسئ او تر دې مهاله مو د رمضان مبارک میاشت په خیر او خیریت سره وي، په خوشحالۍ سره وي، په عباداتو نه ډکه وي. قدرمن لیدونکو نن په دې باندې خبره کوو، په تراویحو باندې خبرې کوو. تراویح په دې اړه مختلف معلومات، یعنی د تراویح له شروع نه تر پایه پورې څومره ضروریات چې په تراویحو کې شته، څه چې پکې پیښیږي، څه چې په تراویحو کې مسلمان ورسره مخامخ کېږي، انشاءالله دغه ټول مو راټول کړي دي او د دې د ځواب په تمه یو له شیخ صاحب سره. مثال لازو اول په تراویحو ځان پوهیو چې تراویح خپله څه معنی، حکم ته موضوع، اهمیت ته موضوع چې حکم یې څه دی، همدارنګه اهمیت یې څه دی. تراویح مونځ چې کوم دی په جماعت سره ډېر فضیلت لري که یوازې؟ بعضې ځوانان شته چې یوازې کوي، جومات ته نه ځي. همدارنګه په ناسته باندې جواز لري که نه تر د تراویحو لمونځ؟ که د امام او مقتدیانو ترمنځ اختلاف راځي په تراویحو کې چې امام وایي چې 14 مې کړي دي او مقتدیان ورته وایي چې 12 یې کړي دي، د چا خبره د منلو وړ ده. همدارنګه د ختم حیثیت په تراویحو کې څه دی؟ که دلته بعضې وخت کې داسې یو څه پیښیږي چې د یو چا خپل جومات وي، یعنې د خپل کلي جومات وي خو هلته ختم نه کېږي، لرې بل کلي کې ختم وي، نو هغې ته خلک تللی شي که نه چې خپل جومات خدای ناخواسته شړ کړي او لاړ شي هلته. تراویحو په منځ کې کوم تسبیحاتو ته ضرورت دی؟ شریعت په دې اړه څه وایي چې موږ باید کوم تسبیحات ووایو؟ همدارنګه مهمه پوښتنه هم ده چې تراویح څو رکعاته دي؟ زموږ په ټولنه کې کله ناکله څه غږونه پورته کېږي، نن د شریعت په رڼا کې په علمي بڼه څېړو، بل هدف مو نشته، فقط زموږ قدرمن لیدونکي په دې باندې پوه شي چې کوم عبادت چې کوي څومره مهم دی او دوی چې څو رکعاته کوي په دې اړه زموږ دلایل څه دي. همدې ته راځو، که د قاري صاحب نه ختم کې بعضې آیتونه پاتې شي، له هغې سره به څه کېږي؟ دې ته ورته څه مسایل چې نور دي او په تراویحو کې پیښیږي، انشاءالله کوشش مو کړی دی چې هیڅ کونج له موږ نه پاتې نشي. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. تاسې درانه لیدونکي هم را سره پاتې شئ، انشاءالله چې په تراویحو کې به هیڅ داسې موضوع تاسو ته سوال پاتې نشي، انشاءالله ټول به جواب شوي. شیخ صاحب ښه راغلاست. الله مو خوشحاله او آباد سات، عزتمن شي صاحب. مننه شیخ صاحب چې د رمضان مبارک په میاشت کې سره دی چې تاسو ډېر مصروف هستئ، وخت مو راکړو، کور مو ودان. الله مو خوشحاله کړي. شیخ صاحب راځو لومړی د تراویحو لمونځ خو زموږ ټولنه کې خلک چې پېژني وایي چې بس روژه کې ماخوستن کې 6 رکعاته کېږي، تراویح ورته وایي. راځو شریعت یې څه ډول معرفي کوي؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے روزه د عبادتونو سیزن به ورته وایو، سیزن دی. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله به چې روژه مبارک راغله رسول الله مبارک به عبادت تیز که او ملا مبارک به یې وتړله. زموږ علما وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خو بغیر د روژې نه هم عبادت ډیر کو، چې په روژه کې به ملا مبارکه تړله نو دا یو خاص عبادت به چې بغیر د رمضان نه به نه کېده.
نو علما وی هغه خاص عبادت چې بغیر د رمضان نه رسول الله مبارک نکو نو هغه د تراویح مونځ دی. تراویح داسې یو عبادت دی چې دا تر روچي پورې خاص دی. عام وختونو کې د تراویح حکم نه دی راغلی. دی وجه نه تراویح اگر که سنت تي خو دې کې جمع راغلی ده او د تراویح د خاطره په ویترو کې جمع راغلی ده ځکه چې د تراویح مرتبه د ویترو نه کمه ده چې په کمه مرتبه مونځ کې جمع شته نو په ویترو کې خو من باب الاولا ده په کار دی چې په هغې کې جمع وشي. شیخ صاحب اوس بیا حکم صحیح د تراویح فرض ده واجب ده سنت مستحب ده؟ جناب سیرت صاحب زمونږ د شریعت حکم چې تراویح څنګه دي نو دا سنت مؤکد دي. سنت مؤکد دي معنا دا ده چې کچا ونه کړي نو د عتاب مستحق دی. یعنی دته به د الله تعالی د طرف نه ملامتیا متوجه کیږي په ورځ د قیامت به الله تعالی دا مؤمن راولي او دا د هر سنت مؤکد په باره کې دا سزا ده. مؤمن به راولي او د دنه به پوښتنه کوي چې دا ستا پیغمبر وو که نه وو دی بورتي زما پیغمبر وو نو تا د سنتو باندې عمل ولې نه کوم. جناب سیرت صاحب زموږ استاد په پښتو کې هم چې یو سړی د خلکو مخ کې یو سخت خبره ورته وکړي نو دی وایي چې مړ کړی به دی وی خو چې د خلکو مخ کې دی راته نه ویلې. داسې به الله تعالی د مسلمان ته د خلکو مخ کې ووایي چې دا ستا پیغمبر و او د دا سنتو نو تا لکه ولې نه دي کړي. او دا یو ډیره لویه زورنه په دې ده چې تمام مخلوقات به حاضري او د ملامتیا چې الله تعالی ملامته کوي دا به اوري نو دا په دې باندې د ټول امت عمل دی او همیشه یې کوي. معنا شیخ صاحب اوس هغه فضیلت دی راځو د تراویح یعنی په جمع کولو فضیلت ډیر دی که یوازې؟ جناب سیرت صاحب تراویح چې دي نو دا په جمع کې افضل دي. جمعات کې که څوک جمع کوي نو د دې دو فضیلتونه دي. یو د جمعات فضیلت دی او یو د جمع فضیلت دی. عام منځونو کې هم دا مسله ده چې په محلي والا په کلیوالو باندې د جمعات حق دی که دی ځان له منځم کوي نو جمعات ته به راځي. نو یو د جمعات حق دی که فرضاً یو سړی د جمعات ته راغی او جمع شوی وه نو دی به کور ته نه ځي کور کې به مونځ نه کوي جمعات کې به مونځ کوي اگر که ځان نه ځکه یو فضیلت خو حاصل که چې د جمعات هغه حق دی او دویم فضیلت ترې نه پاتې دی چې هغه د جمع مونځ دی. نو تراویحو کې جمعات کې جمع افضله ده او که بیا جمعات نه لاړ او کور کې چا تراویح کولی هلته هم جمع افضله ده خو په کور کې یو فضیلت حاصل کړی دی چې د جمع دی او په جمعات کې دو فضیلتونه حاصل کړي دي چې یو د جمعات حق دی او بل چې دی نو دا د جمع حق دی. نو جمع افضله ده که بیا فرضاً د جمع امکان نه و امام نه و بیا به پرېږدي نه ځان له به تراویح کوي خو کوي به. شیخ صاحب بعضې خلک بعضې ورونه یا هسې خوند ورکوي چې په کور کې ځان ته یو امام ونیسي او په خپله حجره کې تراویح کوي یا وایي جومات ته نه ځم فلان فلان سره وران یم خوند نه راکوي خو او بل په جومات ته کې هیڅ مشکل نه امنیتي مشکل نشته هیڅ مشکل نشته خو له جومات نه غیر ځان ته په یو حجره کې امام پیدا کوي یا امام ځان ته مقرروي هلته مونځ کوي جمع کوي خوا کې جومات صحیح دی کېږي؟ جناب سیرت صاحب ښه خبره دی وکړه او ښه سوال دی وکړه. زموږ استاد زمانه کې د دین سره شوق کم شوی دی او د دین باندې د عمل د نه کولو دپاره بانی ګوري. که یو سړي سره په پوله په پټي باندې یا د ماشومانو په وجه باندې خفګان راشي نو بازار ورته نه پرېږدي دکانونه ورته نه پرېږدي کلی ورته نه پرېږدي خو جومات ورته پرېږدي وایي چې دی جومات ته فلانې سړی راځي نو زه ځکه نه ځمه خو داسې نه وایي چې دی بازار ته ځکه نه ځمه چې دی ته فلانې سړی راځي. دا هغه د دین سره محبت او د دین سره د مینه او د دین سره اخلاص چې دی جناب سیرت صاحب کم شوی دی. نو دغه ملګري چې خپل وجره کې جمع کوي یا په خپل کور کې جمع کوي
او جمعات کې نه کوي نو د جمعات حق په دوی باندې پاتې دی او دویم نقصان دا دی چې دوی جمعات ته ځکه نه ځي چې هلته د سړي سره ورانه ده نو د دین سره یوه بله جفا ده په کار دا دی چې عام کلی او بازار موږ نه پرېږدو د دې سړي د خفګان په وجه چې جمعات خو بالکل پرېنهدو نو دغه ملګري ښه نه کوي ښه خبره دا ده چې د چا د خفګان د وجې نه موږ جومات پرېنهدو نو سبا به داسې ووایي چې دا سړي سره مې ورانه ده او دی خو قبلې ته مخ کوي نو زه دې قبلې ته مونځ ځکه نه کوم چې فلانی تربور مې کوي یا فلانی دشمن مې کوي نو سبا به د دې نه دا مسلې جوړې شي نو ښه طریقه دا ده چې دا ملګري جومات کې مونځ وکړي او د چا د خفګان د وجې نه چې په صف کې یو سړي سره یو سړی ولاړ دی که څومره هم ګنهګار دی یا د یو سړي دشمن دی نو هغه سره په صف کې مونځ کېږي زمونږ بعضې عوام وروڼه وایي ده کې دا کار دی نو ده سره زما په صف کې مونځ نه کېږي نو دا صحیح نه ده صف کې که مشرک هم ولاړي کافر هم ولاړي نو او د مسلمانانو جمع نو په هغې کې د مسلمان مونځ کېږي د چا د صف په وجه باندې صف کې درېدلو په وجه باندې د یو مسلمان مونځ نه خرابېږي نو جومات کې جمع افضله ده او بغیر د عذر نه چې څوک په کور کې کوي یا په حجره کې کوي نو دا مکروه په دې وجه ده چې دې سره د جومات دغه جمع کمیږي او دا سړی په مخالفت کې غورځېږي او دا مخکې چې جواب ما تاسو ته وکړو نو هغه دې دپاره و چې یو سړی جومات ته راغی او جمع شوې ده او دی کور ته لاړو او نو ملګري برابر دي د جمع نو بیا چې بجای د دې چې ځان له مونځ کوي نو چې د جمع وکړي نو دا افضل ځکه دی چې هغه فضیلت د جمع خو اعلان دی کو کنه او دغه صورت چې د جومات د خفګان په وجه باندې بله جمع کوي نو دا صحیح کار نه دی او رسول الله مبارک داسې وایي چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جومات د همسایه دپاره مونځ نه دی مګر په جومات کې دی نو هغې ته رسول الله مبارک د سره مونځ نه دی ویلی نو مونځ کېږي خو سره د کراهیت او سره د نقصان شیخ صاحب راځو مخکې تاسو یو خبر ته اشاره لرله په خپلو خبرو کې چې سنت مؤکد دي تراویح په نارینه او په ښځینه به څه کوي سیرت صاحب ښځینه به ځان له جمع کوي د ښځو دپاره په فرضو کې جمع مکروه ده یعنی ښځې که راجم شي او یو پکې حافظ یا یو پکې عالم او د نورو ته جمع ورکوي نو زموږ فقها وایي دا مکروه کار دی او که فرضاً چا جمع کوله نو فقها وایي وقفت الامامة وسطهن دا کومه ښځه چې امامه ده نو دا به د سړیو غوندې مخکې نه درېږي بلکې دا به په دې صف کې درېږي کالعرات په شان د لغړو خلکو لکه لغړ خلک جمع کوي نو امام به په منځ کې درېږي نو داسې ښځه به هم په دې منځ کې درېږي او د امام درېدل په د صف سره په مقتدیانو کې دا مکروه دي نو د ښځو جمع بغیر د کراهیت نه کیږي نه نو د ښځو دپاره په فرضو کې جمع مکروه ده نو تراویحو کې خو من باب الاولا ده نو تراویحو کې په کار ده چې ښځې جمع ونه کړي او ځان له لمونځ وکړي او تراویح ځان له وکړي او اکثر دو رکعات څلور رکعاته کوي سیرت صاحب دا یو ضروري خبره ده نو تراویح چې دي نو دا دو رکعاته دي که څلورو کې نو تراویح خو کېږي خو مکروه دی یعنی جایز دی خو سره د کراهیته ځکه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابو نه وروستو زمونږ او ستاسو زمانې پورې تراویح چې راغلي دي نو دا دو رکعاته راغلي دي نو که یو کس څلور رکعاته کوي نو دا به د دې توارث او د دې تواتر خلافي او دا د دې خلاف نه پکار نه شیخ صاحب راځو ځکه تراویح کې دا پیښیږي شیخ صاحب بعضې خویندې ورونه سپین ږیري مشران زړې دوی تکلیف وي نو باید کینی په ناستې وکړي یا په کومو مساجدو کې ختمونه نو بعضې زموږ مشران نشي ودرېدلی زنانه هم کور کې مشرانې چې وي نشي ودرېدلی په ناسته جواز لري جناب سیرت صاحب تراویح په ناسته دوه قسمه خلک کوي یو دا دی چې دته عذري پښې خوږېږي سړی کمزوری دی یا ستړی ستومانه دی ټوله ورځ یې پټیو کې کار کړی دی باغونو کې کار کړی دی نو دی درېدی نشي نو که د عذر په وجه باندې تراویح په ناسته کوي نو دا جایز هم دي او الله تعالی ورته د ولاړې ثواب ورکوي
دویم نمبر داسې خلک دی چې هغوی ته عذر نشته بله او بغیر د عذر نه په ناستې تراویح کوي نو دا تراویح کیږي خو لیکن ثواب نیم دی په نسبت د ولاړې که ولاړه باندې مونځ کوي نو پوره ثواب الله ورکوي او چې په ناستې بیا ورته الله تعالی نیم ورکوي رسول الله مبارک فرمایلی دي صلاة القاعد بنصف صلاة القائم د ناستې والا د سړي د مونځ ثواب په نسبت د ولاړې سره دا نیم دی نو زمونږ فقها هم وایي چې تراویح بغیر عذر نه چې څوک په ناسته باندې کوي نو کیږي خو لیکن ثواب د ولاړې نیم دی مثلا 10 رکعاته تراویح وکړي نو دته په عملنامه کې د 10 رکعاتو ثواب لیکل کیږي د 10 نه نو خدا د چې عذر نه نو په ولاړ دیو کې او که بیا عذر نو بیا خیر دی راځو شیخ صاحب ته کله کله دام پیخیږي تاسو به لیدلی وي نه کله کله بعض مساجدو کې دا پیخیږي چې رکعاتونو کې سره اختلاف راشي مقتدیان وایي چې 14 کړي یا امام صاحب وایي 14 می کړي مقتدیان ورته وایي چې نه ورور 14 کړي اختلاف په دې کې څو کسان د امام صاحب مرګري شي د قاری صاحب مرګري شي او څو کسان د بل طرف ته وي په 14 او 14 جنجال وي دلته به د چا په خبرې ته ترجیح ورکول کېږي جناب سیرت صاحب چې د امام او د مقتدیانو په منځ کې اختلاف راشي په شمار د تراوو کې بله امام وایي دومره مې وکړې او مقتدیان وایي دومره مې وکړې نو د دې 3 صورت دي یو صورت دا دی چې د امام یقین وي چې ما دومره رکعاته وکړي کله چې امام په یقین باندې وو او ورته یاد دي چې ما دومره کړي دي نو بیا به د مقتدیانو هغه اختلاف ته نه ګوري او فیصله به کوي په خپل یقین باندې دویم نمبر صورت دا دی که د امام هم شکو امام علی الیقین نو او د امام هم شکو نو او مقتدیانو او د امام په منځ کې اختلاف وو نو امام با د هغه مقتدی په خبره باندې عمل کوي چې د صادق کاری بعض مقتدیان د سي چې د غوی د منځ توجه برابرې تقواداري پرهیزګاري او احتیاط ډیر کوي نو امام به بیا فیصله د هغه مقتدی په خبره باندې کوي کم چې د ډیر صادق کاری دریم صورت دا دی کنه صادق ورته نه معلومېدو خو نیمه ډله د مقتدیانو یو سوی نیمه بل وی امام بل شی وی نو د دریم صورت دا دی چې کم طرف ته بیا ډیر مقتدیانو خبره کوله نو بیا به فیصله علی الاکثر وکي په دې ډیرو باندې به وکي او په هغې باندې به بنا وکي نو که کمې تراویح پاتې وي د دوی په قول نو بس هغه به بیا پوره کي مننه شیخ صاحب راځو اوس ختمونه کېږي په تراویح الحمدلله اوس خو داسې وخت راغلی چې ډیر کم مساجد وایي چې په هغې کې ختم نه بالکل راځو دې ته په تراویحو کې بیا د ختم حیثیت څه دی جناب سیرت صاحب تراویحو کې ختم سنت دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پکې ختم کړی دی بلکې علما وایي چې یو ختم پکې سنت دی او دویم ختم پکې بیا د دې سنتونو اعلی دي او دریم ختم چې دی بیا د دینم اعلی دی خو چونکې زمونږ او ستاسو زمانه کې خو سستی د دین سره کم ډیره ده او خلک ډیر شوق نه ساتي نو یو کرت ختم کول پکار دي د دې وجه نه زمونږ او ستاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله با یو شپېته ختمونه په روژه مبارکه کې کول یو به د ورځې کو یو به د شپې کو یو به په تراویحو کې کو امام شافعي رحمه الله چې د مسلک لوی عالم او بزرګ دی هغه به یو 10 ختمونه کول یو به د ورځې کو او د شپې او د ورځې او یو به په تراویحو کې کو نو په تراویحو کې یو کرت ختم کول دا د تابعینو د صحابه کرامو د تبع تابعینو او د رسنو ائمه بلکې زمونږ او تاسو زمانه پورې دغه سلسله او طریقه روانه ده چې موږ په ختم کې په تراویحو کې ختم کو د دې وجه نه زمونږ فقها وایي چې مقتدیان دې کې سستی نه کوي چې مقتدیان وایي موږ ختم نه کوو موږ ستړي ستومانه یو په کار دا دی چې دوی دې په دې کې سستی نه کوي او امام دې دا خلک تشویق کړي چې روژه مبارکه خو راځي خو زمونږ او ستاسو ورتګ ورته
موهوم دی معلومیږي نه چې وروبه رسیږو که نه نو په کار دا دی چې دغه فضیلت موږ نه پاتې نشي. نو تراو کې یو کرت ختم کول جناب سیرت صاحب دا سنت دی. د دې وجه نه که موږ او تاسو قرآن کریم وکتو نو په دې کې 540 رکوګانې دي او د صحابه کرامو د تابعینو عدد مبارک دا و چې دوی به ختم 20 ته برابرو او 20 ته ځکه برابرو چې ډیر روایات په دې دي چې لیلۃ القدر د 20 په شپه ده او علماء دلیل دغه وی چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. دا لیلۃ القدر دا 9 حروف دي او په دې صورت کې دا لیلۃ القدر 3 کرته ذکر ده. نه ته چې په دریو کې ضرب ورکې 20 راځي. نو ډیر علما دا وایي چې دا 20 شپه چې ده نو دا د لیلۃ القدر ده. نو د دې د مشایخو عادت دا و چې بیا به دا دومره اندازه باندې تلاوت کو په تراویحو کې چې 20 ته ختم پوره شي. نو هر رکعت کې به دومره اندازه وي لکه څومره چې زمونږ استاد قرآن کریم کې د رکوع اندازه ده. دلته یو سوال پیدا کیږي چې قرآن کریم کې رکوع په منځ کې په قرآن کریم کې نه وي. دی قرآن کریم کې دا رکوعات ولی دي نو دا اصل کې اندازه د قرات ته تابعینو به چې کله تلاوت کو کم ځای کې به رکوع ته نو الته علماو نښه کړې ده. نو د شپې به 20 رکعاته کول نو 20 رکوعګانې به وي. نو 20 ته چې په 20 کې ضرب ورکې نو 540 رکوعات راځي. نو 540 رکوعات زمونږ استاد موجوده چې کوم قرآن کریم دی نو د کې 540 رکوعات دي. نو د دې دام د دې خبرې دلیل دی چې صحابه کرام او تابعین به پروژه کې یو کرت ختم کو او ختم به بیا 20 ته رسو. بعض علما داسې جناب سیرت صاحب چې هغوی به په 13 د رمضان باندې ختم پوره کو. نو هغوی به په هر رکعت کې 10 آیاتونه وي. نو هر رکعت کې چې 10 آیاتونه شي او شپه کې 20 رکعات نو 200 آیاتونه شو. 200 ته چې په 150 کې ضرب ورکې نو 6,000 راځي. نو قرآن کریم هم 6,000 آیاتونه ده. نو دوی به په هر رکعت کې 10 آیاتونه وي د پاره چې ټول رمضان کې زمون ختم راشي او په 13 زمون ختم راشي. نو عام علماو به نور بلادو کې بغیر د حرمینو نه هلته به په 13 د رمضان باندې ختم کېدو او په حرمینو کې په 20 باندې کېدو. ځکه دا رکوعات هم 540 دي او په 20 باندې ختم په دې جوړیږي چې په دومره اندازه په رکعت کې وي. نو غرض به دا دی چې په رمضان المبارک کې ختم دا سنت دی او د دې پرې خودل نه دي په کار 3 کرته په کار دی کني یو کرت خو ضرور دی. نو دا یو سنت دی او مؤکد سنت.